بسم الله الرحمن الرحیم. سورة البقره له 99 نمبر آیت تر 101 نمبر آیت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل ووایه من څوک کان چوي عدوا دشمن لجبریل د جبریل فإنه نو یقینا ده نزله نازل کړی دی دا قرآن علی قلبک پر زړه ستا باذن الله په اجازه د الله مصدقا تصدیق کوونکی لما د هغه څه بین یدیه چې مخکې یې دي وهدى او لارښود وبشرا او زیری للمؤمنین لپاره د ایمان لرونکو. من څوک کان چې وي عدوا دشمن لله د الله وملائکته او د ملائکو یې ورسله او د پیغمبرانو یې وجبریل ومیکال او د جبرائیل و میکائیل فإن الله عدو یقینا الله هم دشمن دی للکافرین د کافرانو. څوک چې د جبریل دشمن وي هغه د الله دشمن دی، ځکه هغه خو د قرآن د الله په حکم ستا پر زړه نازل کړی په داسې حال کې چې تر ده د مخکنیو کتابونو تصدیق کوونکی او مؤمنانو ته لارښود او زیری دی. څوک چې د الله د هغه د ملائکو پیغمبرانو جبرائیل او میکائیل دشمن وي نو الله هم د دغسې کافرانو دشمن دی. له 91 نمبر آیت څخه د کتابوالو منحرفینو پلمه له تعصب او توکم پالنې په بیان پیل شوې وه. هلته دوی ویلي وو چې موږ یوازې هغه آسماني کتاب منو چې زموږ پر پیغمبر نازل شوی. د بشري رسول په مقابل کې هغه د توکم پالنې پلمه رد او ورسره اړوندې خبرې تر دې ځای راوغځېدلې. اوس د دوی بله پلمه د وحي راوړونکي ملک رسول دشمني یادیږي او ردیږي. هغه داسې چې دوی وایي د قرآن په منلو کې زموږ په وړاندې دا خنډ هم شته چې تا ته قرآن جبریل راوړی او هغه زموږ دشمن دی، ځکه زموږ یعنی بني اسرائیلو څخه وحی بني اسماعیلو یعنی عربانو ته نقل کړی دی. دغه دعوه داسې رد شوې چې له جبریل سره دښمني هېڅ توجیه نه لري، ځکه یو خو یې ګټور کتاب هغه ځای ته رسولی چې الله ورته ټاکلی، بل له جبریل یا هر ملک سره دښمني له الله سره دښمني ده. نو داسې پلمه په دین کې ځای نه لري، ځکه هغوی ته دا دنده الله سپارلې ده. لکه سورة حج 5 آیات وایي الله یصطفی من الملائکة رسلا ومن الناس ان الله سمیع بصیر. الله غوره کوي له ملائکو څخه هم پیغمبران، یعنی هغه ملائک چې هغوی د الله پیغام و بشري پیغمبر ته رسوي. ومن الناس او د انسانانو څخه هم پیغمبران الله غوره کوي. ان الله سمیع بصیر، یقینا الله اوریدونکی لیدونکی دی. نو د ملائکو رسول دا دنده لري چې د الله پیغام انساني پیغمبر ته راورسوي او انساني پیغمبر یې بیا نورو انسانانو ته رسوي. ولقد او یقینا انزلنا نازل کړی موږ الیک تا ته آیات نښانې بینات روښانه. وما یکفر بها او نه کافران کیږي په هغو الا الفاسقون مگر بې امرې کوونکي. او کلما عاهدوا
آیا او هر کله چې به ژمنه وکړه دوی عهدا څه ژمنه نبذه وبه یې غورځوله فریق یوې ډلې منهم د دوی بل اکثرهم بلکې ډیر د دوی لا یؤمنون نه راوړي ایمان ولما او هر کله جاءهم چې راغلی دوی ته رسول پیغمبر من عند الله لخوا د الله مصدقا رښتیا منونکی لما د هغه څه معهم چې سره له دوی وو نبذ وغورځوئ فریق یوې ډلې من الذین د هغو کسانو اوتو الکتاب چې ورکول سوی و کتاب الله کتاب د الله وراء ظهورهم وروسته د شاګانو د دوی کأنهم گویا چې دوی لا یعلمون نه پوهیږي تا ته مې له شک پرته ښکاره معجزات نازل کړي او له فاسقانو پرته بل څوک انکار نه ورڅخه کوي او هر وخت چې دوی کومه وعده کړې نو یوې ډلې دغه وعده ماته کړې بلکې ډېرې له سره ایمان نه لري او چې کله د الله لخوا داسې پیغمبر ورته راغلی چې د هغه څه رښتیا منونکی دی چې له دوی سره شته نو د کتابوالو یوې ډلې د الله کتاب داسې شاته وغورځوئ لکه په هېڅ شي چې نه پوهیږي په 9 نمبر آیت کې بیا هم د تیرو پلمو رد او جواب دی چې الله وایي ما روښانه آیتونه نازل کړي د انکار وجه دا نه ده چې جبریل راوړي یا پیغمبر د بني اسرائیل له قومه نه دی یا معجزات ورسره نشته لکه قرآن کریم چې بل ځای د جاهلانو څخه دا خبره هم نقل کړي چې وایي وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آية وای ناپوهانو ویلي چې الله ولې زموږ سره مستقیم نه غږیږي یا کومه معجزه ولې نه راته راځي كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم دغسې خبرې هغو خلکو هم کړي چې تر دوی مخکې دغه د دوی د خبرو په شان ویناوې دغسې د دوی د خبرو په شان ویناوې هغو خلکو هم کړي چې تر دوی مخکې تشابهت قلوبهم د دوی زړونه سره ورته دي قد بینا الآیات لقوم یوقنون ما ډیر آیاتونه او ډیر معجزات بیان کړي دي داسې قوم لپاره چې باور کوي نو د قرآن کریم هره برخه یوه معجزه ده بلکې اصلي وجه یعنی دا وجه نه ده چې د جبرائیل راوړي یا پیغمبر د بني اسرائیل څخه نه دی یا معجزات ورسره نشته بلکې اصلي وجه د دوی فسق د له الهي احکامو څخه سرغړاوی او حسادت دی لکه مخکم اول دل چې په 9 نمبر آیت کې دا خبره شروع شوې قرآن کریم هلته اصلي وجه دا ذکر کړی چې وایي بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء نو هلته د دوی د کفر علت دا د دوی سرکشي ښودلې چې له دې څخه سرکشي کوي چې الله د خپلې خوښې مطابق پر هغه چا خپل حکم نازلوي خپل پیغام نازلوي چې دی په خپلو بندګانو کې غواړي او همدغسې د همدې سورت بقرې په 109 آیات کې بیا دا خبره کېږي چې وایي ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق د کتابوالو ډیر خلک دا خوشوي او دا ارمان کوي چې کاش کې تاسو له خپل ایمان وروسته درته کفار جوړ کړي دا کار دوی د هغه حسادت په وجه کوي چې د دوی د خپلو ذهنو څخه راولاړ شوی
او دا هم وروسته تر هغه چې حق ښه ورته روښانه شوی. نو د دې اصل وجه دا د دوی حسادت دی. په 30 نمبر آیت کې تر 101 نمبر آیتونو کې د کتابوالو منحرفینو یهودیانو په هکله ویل شوي چې له پخوا څخه چې د وروستي پیغمبر او جبرئیل علیه السلام وجه نه وه، هم دوی هر وخت خپلې ژمنې ماتې کړي. یعنې له پخوا دوره څخه چې هغه وخت د آخري پیغمبر او د جبرئیل علیه السلام وجه نه وه، هغه وخت هم دوی په هر وخت کې خپلې وعدې ماتې کړي، بلکې ډېرو یې له لویه سره ایمان نه دی راوړی. دغه د وعدې ماتونې او بې ایمانۍ عادت یې همداسې له پخوا ورسره پاته و چې کله وروستي پیغمبر هغه کتاب ورته راوړ چې د تورات تصدیق کوي، دوی هغه د الله کتاب تورات هم د ناپوهانو په څېر شاته وغورځوه او د جني او انساني شیطانانو په دروغو او خرافي خبرو پسې روان شول. لکه دا ورپسې آیات چې دا خبره کوي چې وایي واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان. دا به نو بیا انشاءالله وروسته بل درس کې په تفصیل سره وایو.